سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ. دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ صحت پر جامو کې به پټ یاستئ. دا د نن یو ځل بیا د پښتو آنلاین یوټیوب چینل څخه تاسو سره د ټیکنالوژي په نوي ویډیو جوړولو کې حاضر یم. دوستانو د ټیکنالوژي ویډیو چې کومه ده شپږمه ویډیو ده د یوټیوب د چینل. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته کوو چې څنګه د موږ په یوټیوب باندې ګریډلاین کاپی رائټ کلیم راشي، یعنی موږ هغه څنګه معلومول شو او کوم چې معلومول شي چې آیا زموږ په یوټیوب باندې کاپی رائټ یا کاپی رائټ کلیم او یا ګریډلاین راغلی وي. نو دوستانو دا ټول موضوعات مې په دې ویډیو کې تاسو ته راټول کړي دي چې موږ تاسو څنګه کولی شو په خپل یوټیوب چینل چیک کړو چې آیا موږ په یوټیوب چینل باندې ګریډلاین کاپی رائټ کلیم کاپی رائټ سټریک راغلی دی او که نه. نو دوستانو که چې تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن در سره ووهئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول له مخکې در ورسېږي. نو دوستانو زه ویډیو ډېره اوږدېږي، ویډیو اوږدولو چې څنګه کولی شو په خپل یوټیوب چینل کې موږ کاپی رائټ سټریک ګریډلاین او کاپی رائټ کلیم هغه په خپل یوټیوب چینل باندې چیک کړو چې آیا زموږ په یوټیوب چینل باندې دغه کوم څیزونه راغلي او که نه. نو دوستانو تاسو به ټول نه مخکې یو بروزر خلاص کې ما سره دلته د کروم بروزر خلاصوم. تاسو چې هر بروزر تاسو را خلاص کې زه راځم دلته سرچ کوم او دلته راځم په یوټیوب باندې کلیک کوم، یوټیوب را خلاصوم. کله مو چې یوټیوب را خلاص کو دوستانو دلته به تاسو په د درې ډاټ یا د درې ټکی نه خان چې د یوټیوب لوګونه پاس تاسو په دې باندې کلیک کوئ، دلته به راشي په د ډیسکټاپ سیټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو د تاسو د موبایل کوم انټرفیس چې دا او کوم پاده چې دا کوم آیکن چې دا بالکل کمپیوټر سیستم په وخت، یعنی که تاسو غواړئ چې کمپیوټر کې باندې کار وکړئ، کمپیوټر کې هم دا رقم کېږي، په موبایل کې هم دا رقم کېږي. لکه زه چې په ویډیو کې کومه موږ بزو مخ سټیپ بای سټیپ لکه څنګه چې کمپیوټر کې تاسو کار کوئ هماغه رقم تاسو کولی شئ موبایل کې کار وکړئ. نو دوستانو تاسو غواړئ چې درې ډاټه به ووایي هلته به راشئ دلته چې راغلی بیا هم درته معرفي کوم. ښه دلته به ډیسکټاپ سیټ باندې کلیک وکړئ. صحیح د ما اوس سیټ کړی دی، یعنی کلیک کړی مې د بیټه چې ان کلیک کوم بیا ټایم نیسي. نو دوستانو دلته به تاسو راسئ د خپل لوګو باندې به کلیک وکړئ، یا تاسو خپل تصویر پیکچر وي لوګو وي د چینل هر څه شي وي. دوستانو راسئ تاسو دلته کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو یو چینل ته هم تللی شئ او یوټیوب سټوډیو هم راخلاصولی شئ. نو دوستانو زه ځم ټول مخکې دلته په یو چینل یا په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کوم. ما په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک وکړم. ښه دوستانو موږ ته کومه د خپل چینل ډیشبورډ چې دی هغه راخلاصو د یوټیوب سټوډیو له لارې نه ما راخلاص کړو. یعنې دوستانو دا تاسو کتلی شئ زموږ د یوټیوب کوم ډیشبورډ چې دی هغه دی. په دې کې به دوستانو اوس راځو دا چې کوو چې څنګه کولی شو په خپل ویډیو باندې، یعنې زموږ په ویډیوګانو باندې ګریډلاین راغلی هغه چیک کړو. نو دوستانو تاسو به ټول داسې راسئ د سکرین به پورته کړئ، دا به داسې رازوم کړئ، دلته به راسئ په د سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو دوستانو هغې نه وروسته به تاسو ته دلته بل آپشن راوړي. دلته به دوستانو تاسو په چینل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په چینل باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ته په مخکینو ویډیوګانو کې مې تاسو دا هم معرفي کړي، ټول په دې باندې کار کړی ده. دلته به دوستانو تاسو راسئ بیزیک انفو د اډوانسډ سیټینګ د فیډر الیجیبیلیټي ده. دوستانو تاسو به راشئ د اخري آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو نو دوستانو تاسو به راشئ د اول کوم آپشن چې دی تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راشئ. دلته دوستانو کول تاسو ته ښکاري چې چینل از فری اف اکټیو کمیونټي ګریډلاین سټریک، یعنې زمونږ چینل چې دا بالکل له دې نه خلاص ده چې موږ ته کوم ګریډلاین نه ده راغلی زموږ په چینل باندې، یعنې هغه بیخي اوکې ده دوستانو. نو هغه بالکل اوکې ده زموږ یوټیوب. نو تاسو کولی شئ په دې رقم باندې د خپل یوټیوب چینل ګریډلاین په دې طریقه باندې تاسو معلوم کړئ چې تاسو راغلی تاسو به هم هغه دلته شو کېږي، خو لکه موږ ته اوس نه ده راغلی. نو دوستانو زه بیرته واپس بیرته دویم بیرته موږ راوړو خپل ډیشبورډ ته. په ډیشبورډ کې دوستانو تاسو به داسې راسئ دا به رازوم کوئ. کله مو دا رازوم کړو دوستانو تاسو به دا بس سی آپشن چې دی که نه په دې باندې به کلیک وکړئ کاپی رائټ باندې. کله مو تاسو په دې باندې کاپی رائټ باندې کلیک وکړو نو دوستانو دلته تاسو ته هم ښکاري وایي نو دلته تاسو وینئ نوتینګ ټو سی اټ، یعنې موږ نه ده هغه چې دی هغه نه ده راغلی کاپی رائټ. دلته لاندې هم لیکلی چې یو هیونټ سبمیټډ اني کاپی رائټ
ټک ډاون ریکویسټ یعنی موږ په هغه باندې کاپی رایټ نه راغلی په دې چینل باندې دا چینل چې دی هغه کاپی رایټ او ګریډ لاین ټیک نه خلاصي چې تاسو ته راغلی هغه تاسو ته لیکل شي واضح ډول باندې چې په دې چینل باندې سل کې کاپی رایټ راغلی یا کاپی رایټ کلیم راغلی یا کاپی رایټ به راغلی دا دوستانو غوښتل وروسته تاسو بل طرز دا کانټینټ باندې به کلیک وکړئ کله چې کانټینټ باندې کلیک وکړئ دوستانو دغه تاسو ویډیوګانې سلیکټ کولای شئ اوس راځم دوستانو دلته راځم تاسو بدلته به فلټر باندې دا درې ډاټ نه خانه چې ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو بل تراسه کاپی رایټ کلیم باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته بل فارغ چې خلاص شي هغه کې هم لیکل شوی دی چې موږ ته کاپی رایټ ټیک په دې باندې نه راغلی دوستانو تاسو وینئ دلته نو میچینګ ویډیو فلیس راغلی یعنی د سره کوم دغه چې کاپی رایټ سټریک چې راغلی و د ویډیو باندې هغه ایمیج ورسره ونه راغلی یعنی کوم کاپی رایټ سټریک چې د کوم کاپی رایټ کلیم چې د کچې راځي دوستانو موږ ته هغه ویډیو کې چې د ویډیو په دې لیست کې موږ ته ښیي چې دلته راغلی دغه چې تاسو ته دغه ویو چې تاسو ته ښکاري دې په برابر باندې دلته به تاسو ته لیکلي چې کاپی رایټ کلیم چې کاپی رایټ سټریک دا دوه شی به تاسو ته حتما په دې باندې لیکل شوي نو دوستانو په دې رقم تاسو کولای شئ په خپل یوټیوب کې کاپی رایټ کلیم او کاپی رایټ سټریک او ګایډ لاین معلوم کړئ چې تاسو په چینل باندې راغلي کنه ستاسو ډیر ضرور اپشن دی په بل ویډیو کې بس ویډیو ډیر وګړي په بل ویډیو کې تاسو چې کاپی رایټ سټریک زموږ په ویډیوګانو باندې ولې راځي څه د پر راځي څنګه راځي موږ کوم خلاف ورزي کارونه کوو یا کوم کارونه کوو چې زموږ په یوټیوب چینل باندې هغه راځي نو دوستانو که چیرې دا ویډیو خوښ شوی ویډیو د سره لاندې تر بل ویډیو پر چې زه بیا تاسو سره حاضرېږم نو د الله په امان ښې چارې